نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا د په مانځه کې د خولې پټولو نه. نو خوله مطلب دا دی دا کولو پکار وي. بعضې خلکو چې کوم دی د مانځه د مسایلو نه د ناواقفیت په وجه باندې په مانځه کې خوله په څادر کې یا په مفلر کې یا په هر څه چې په سر کړي نو خولې پکې پټه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، د ژمي موسم دی او د ژمي موسم سره بعضې مسایل داسې دي شرعي فقهي مسایل چې د دې سره تعلق لري، خاص کر د مانځه او نو پکار ده چې موږ د هغې نه ځان خبر کړو او خلک تپوس هم کوي. او بل د علماو دا ذمهداري ده چې عوامو ته د دې متعلق مسایل د وقت د موقع په مناسبت سره هغه مسایل چې تعلق ورسره لري هغه ورته بیانوي. مونږ جمعه کې څه بیان کړي وي خو د هغې باندې زه تاسو ته یو کلیپ جوړوم. بعضې مسایل داسې دي چې عوام خلک د هغې نه ناواقفه دي او د هغې نه خبردار نه دي، نو په مانځه کې بعضې داسې کارونه کوي او خاص کر د ژمي په موسم کې د یخنۍ د وجې نه چې هغه په مانځه کې منع دي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي دي. نو راځئ چې د هغې نه ځان خبردار کړو. اول نمبر چې کوم دی فقهای کرامو لیکلي دي په مانځه په دغه کې په فقهي کتابونو کې چې په مانځه کې سدل دا یعنی مکروه دی. سدل دې ته ویلی کېږي لکه اوس د ژمي موسم دی، سړی څادر په سر یا برساتي وي یا ورکوټ وي، غټ کوټ وي، هغه اچوي. نو یو خو دا ضروري ده چې کوټ اچوي، اوږد کوټ وي. یو خو دا لستوڼي دا چې کوم دی اغوستل دا ضروري دي. داسې نه چې سړی ځان باندې صرف دا کوټ داسې راواچي او لستوڼي چې کوم دی هغه هغې کې لاسونه ورننه باسي او لاسونه ترېنه چې کوم دی بهر پاتې شي. نو دغه رنګې اوږد کوټ وي نو پکار ده چې هغه په منځ داسې په تار باندې یا که هغې کې پټ وي په پټه باندې وتړي چې د وجود سره دا چې کوم دی یعنې پرې وڅي. او که هغه داسې کولو وي نو دا هم په سدل کې راځي. دی کله چې مونځ کوي نو په مانځه کې دا رکاوټ پیدا کوي، د مانځه په خشوع په خضوع کې رکاوټ پیدا کېږي. نو دغې وجې نه هغه مونځ چې کوم دی په مسنون او په طریقې سره نه کېږي، نشي ادا کولی دی. نو دغې وجې نه په مانځه کې رکاوټ راځي. مانځه کې چې څومره خشوع او خضوع برابرئ، توجه برابرئ، نو دومره د مانځه چې کوم دی که نه الله رب العالمین فرمایي که نه وقوموا لله قانتین، الله تعالی ته یعنې په عاجزۍ سره ودرېږئ او په تابعدارۍ سره. نو پکار ده چې په مانځه کې سړی بې حرکات نه کوي. د دغې وجې نه په مانځه کې چې کوم دی رکاوټ پیدا کېږي. سړي ټوله توجه هم دغې ته وي، کله لستوڼي سموي، کله یو شی بل شي. یا دغه رنګې څادر وي، رومال وي، هغه په سر باندې په داسې طریقې سره راواچوي چې د هغې دواړه طرفونه یعنې دې طرف پرېږدي، یو طرف دې طرف ته پرېږدي او بل طرف چې کوم دی هغه پلو دې طرف ته پرېږدي. نو دا هم سدل دی، یا په سر باندې واچي یا په اوږو باندې واچي. ځکه چې دی اوس مانځه کې رکوع او سجدې ته ځي نو هغه ځوړندېږي داسې که نو دلته په مانځه کې چې کوم دی رکاوټ پیدا کېږي، په مانځه کې خشوع او خضوع کې خلل پیدا کېږي. نو دغې وجې نه پکار ده چې د دې دا پلوونه داسې واړئ یا داسې واړئ چې دا څادر ده پورې مطلب دا کلک نښتې. نو دغې نه چې کوم دی سدل نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یعنې منع فرمایلي ده. او اکثر دا مسله مونږ او تاسو ته د ژمي په موسم کې چې کوم دی دا پیښېږي. نو دغې وجې نه د دې نه چې کوم دی سړی ځان وساتي. څادر کې یا څادر بالکل لرې کړي او مونځ چې کوم دی ښه په سکون او په ارام سره وکړي. یا که څادر وي چې څادر هغه یعنې پلو چې کوم دی هغه اړولی شوي وي نو په دې طریقه باندې مونځ وکړي. دویمه مسله دا ده چې اکثر مونږ او تاسو چې کوم دی په مانځه کې څادر په سر کړي ډېرو خلکو او یا چې کوم دی مفلر په سر کړي یا رومال وي په هغې کې خوله یعنې پټه کړي. نو دا یاد ساتي په مانځه کې چې کوم دی خوله پټول دا هم مکروه دي. روایتو کې راځي وي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تغطیة الفم فی الصلاة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا د په مانځه کې د خولې پټولو نه. نو خوله مطلب دا دی دا کولو پکار وي. بعضې خلکو چې کوم دی د مانځه د مسایلو نه د ناواقفیت په وجه باندې په مانځه کې خوله په څادر کې یا په مفلر کې یا په هر څه چې په سر کړي نو خولې پکې پټه کړي او مونځ وایي. بل دا چې دا یو سړی مسنون قرت هم د دې نه نشي ادا کولی. نو دې د وجې نه چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلی. یو سړی دی هغه ته سخت ضرورت شو، که تاسو خیال وي وخت مخکې یو بیماري راغلې وه چې هغې ته کرونا ویله، د هغې په وجه باندې چې کوم دی یعنې حکم داسې و او انسانانو ته چې کوم دی یاره دا بیماري خورېږي، د سړی ساه لي یا مطلب د ساه خارجین. نو دغې وجې نه یو چې کوم دی یو ضرورت و نو د هغه ضرورت په
په وجه باندې چې کوم دی نو خلکو به ماسکونه اچولي، نو هغې بیا د وخت علماو چې کوم دی د هغې اجازت ورکړو، ځکه چې بعضې وخت یو مسله یو شی چې کوم دی محظور شی وي، ممنوع شی وي، خو د ضرورت د وجې نه چې کوم دی هغه دغه شي جایز شي. د فقهای کرامو مشهوره چې کوم دی هغه کلیه ده، وایي الضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضروریات چې کوم دی محظورات چې کوم دی ممنوع څیزونه هغه بعضې وخت یعنی روا کوي د ضرورت د وجې نه. یا یو سړی دی په مانځه کې ولاړ دی، خو د هغه د خولې نه انتهایي بدبویي ځي د معدې د وجې نه، نو که هغه په دې نیت باندې خوله پټه کړي چې یاره زما د خولې د بدبویي چاته ورنشي، نو که په دې نیت باندې نو بیا ښه دی. خو هسې عام طور سره عادت جوړول او د بلا عذر په مانځه کې خوله پټول چې کوم دی د دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یعنې منع فرمایلې ده. او درېیمه دا مسله اکثر عام صورت کې هم جوړېدی شي، خاص کر په جمع کې یو سړي چې کوم دی یعنې څادر په سر کړی دی، یا پټکی چې کوم دی والي دی او په هغې باندې تندی پټ کړی، یا دا ټوپی چې کوم دی سړی داسې کړي چې د ټوپی چې کوم دی دا ټوپی چې کوم دی بلکل په تندي باندې راشي، یا دغه رنګې پګړی والي د پټکی والي د هغې ول چې کوم دی په تندي باندې راغلی دی، او یا چې کوم دی په جمع کې ګرمه ټوپی په سر کړې د هغې په وجه باندې چې کوم دی هغه د هغې ول په تندي باندې راغلی دی، نو دی چې کله سجده لګي نو د ځمکې او د سجدې د تندي په منځ کې یعنې هغه حال وي. نو دغې وجې نه مسله دا ده چې په مانځه کې یو سړي ټوپی په سر کړي، یا پټکی په سر کړي، یا څادر په سر کړي، یا بل څه شی وي ګرمه ټوپی وي چې د تندی په مانځه کې یعنې ماته ښکاري چې د ډایرکټ تندی په ځمکه باندې لګي. نو دا هم مکروه دي چې دی فقهي کتابونه لیکي که السجدة علی کور العمامة مکروه، په ول د پګړۍ باندې چې کوم دی سجده لګول دا مکروه دي. نو دغې وجې نه د دې دا وړې وړې مسلې نه دي، چونکې د مانځه سره تعلق لري، نو دې خیال ساتل پکار دي. نو دغې وجې نه تندي نه هغه لرې کول پکار دي. بیا چې کله سړی لمونځ وکړي بیا تندی پټ کړي که نه، که په ټوپۍ کې یا دغه رنګې په پټکي کې وي که هر څه کې وي، نو هغه دې بیا تندی خیر دی پټ کړي، خو په مانځه کې به دا ښکاره ساتي. بله څلورمه خبره هغه دا ده چې په دې جمعې کې اکثر خلک چې کوم دی جرابې اچوي، موزې اچوي. نو د موضوع مسله کې خو د چا هم اختلاف نشته. موزې چې کومې د چمړې نه جوړې شوي هغه سړي یعنې واغوستې، نو د فقه کې د هغې مطلب دا مسایل موجود دي چې 24 ګنټې که مقیم وي نو 24 ګنټې په هغې باندې مسح کولی شي، او که چېرې مسافر وي نو هغه دپاره چې کوم دی 3 ورځې او 3 شپې د هغې یعنې وخت دی دی په هغې باندې چې کوم دی یعنې مسح کولی شي. مسله دا دی چې نور اودس خو به مکمل وکړي، خو چې کله موزې په مکمل اودس باندې اچولي وي او بیا بل ټایم دی بیا اودس شو اودس کوي، په هغې باندې به چې کوم دی خپل دا 3 ګوتې چې کوم دی په هغې لندې به کړي او مخکې طرف باندې به چې کوم دی راکاږي. نو په هغې په موضوع باندې مسح کول دا هم د جمعې سره تعلق لري، او دې سره تقریبا اودس اسان هم شي. دین کې الله پاک موږ ته سهولتونه هم چې کوم دی راکړي، دین اسان دی. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، الله تعالی په تاسو باندې د اسانۍ اراده لري او په تاسو باندې د تنګۍ اراده نه لري. نو دغې وجې نه په موضوع باندې مسح کول دا یعنې جایز دي، او موضوع چې کوم دی هغه د الله د طرف نه یو سهولت دی، اساني ده. نو دا هم په جمعې کې دا مسله پیښیږي. البته بعضې خلک د دغه د وجې نه بعضې خلک په جرابو باندې مسح کوي، د کپړې یا د نیلون جرابۍ. نو بعضې خلک به پې کوي، د هغې به خپل یعنې دلایل به یې ورسره یا به چې کوم دی د هغې بس څه وجه باندې. خو مونږ چې کوم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې چې کوم دی، نو هغه خلکو ته مونږ ته هغې د مونږ امامانو صاحبانو چې کوم دی د حدیثو او د قرآن پاک په روشنۍ کې د هغې مسله مونږ ته واضحه کړې ده. نو مونږ په موضوع باندې د مسح قایل یو او په جرابو باندې د مسح قایل نه یو. مونږ په جرابو باندې مسح نه کوو، او که چا پرې وکړه نو زمونږ په نیز باندې د هغه مونځ نه کېږي. یا په جرابو باندې چا مسح کړي هغه پسې مونږ ودرېږو نو زمونږ به ورسې مونځ نه کېږي، ځکه چې د جرابو چې کوم دی وظیفه هغه مسح نه ده، بلکې د جرابو وظیفه چې کوم دی د چا جرابې اچولي هغه به جرابې وکاږي او خپې به چې کوم دی یعنې اینځي. دا زمونږ وجه دا ده چې ای پسې مونږ مونځ نه کوو یا زمونږ مونځ نه کېږي چې یو فرض د ده نه پاتې شو. د دې په موجودګۍ کې چې کوم دی دا خپې اینځل یعنې دا فرض دي. باقي چې کوم دی دا مسایل دي، اختلافي مسایل دي، نو چې څوک پرې کوي بس هغه به کوي، خو مونږ پرې نه کوو، نه د دې چې کوم دی قایل یو. او پنځمه مسله بله دا ده چې دا د عامو حالاتو سره هم تعلق لري، او چې یو سړی جامې اغوستي خاص کر پرتوګ یا لنګ، نو د هغه لنګ چې کوم دی یا پنسي دا به د ګیټو نه چې کوم دی یعنې اوچت دي. په دې باندې ډېر سخت وعید راغلی دی، کوم سړی همیشه خپلې پنسي
یا لنګ چې کوم دی دا د ټخنې چې اردو کې ورته وایي پښتو کې ورته مونږ ګیټۍ وایو د دې نه چې کوم دی لاندې ساتل دا ګناه ده. مونږ کې بعضې ګناهونه داسې رسم و رواج موندلی دی او مونږ نه بالکل د هغې د ګناه احساس ختم شوی دی. بعضې ګناهونه مونږ کې داسې دي چې بالکل مونږ هغه ګناه ګڼو، حالانکې هغه لوی لوی ګناهونه دي. خو چونکې په مونږ کې داسې رواج یې موندلی دی چې مونږ هغې ته اړو ګناه نه وایو. خاص خلک هم عوام خو پرېږده چې خاص خلک هم هغه ګناه نه ګڼي او نه ورته د ګناه په نظر باندې ګوري. په هغې کې ګوره زما عزتمندو یو غیبت دی. مونږ غیبتونه کوو، خاص خلک هم کوو، عام خلک رایت هم کوي، خو څوک هم دا نه وایي چې دا یعنې غیبت دا ګناه ده، حالانکې غیبت انتهایي سخته ګناه ده. نور تفصیل کې درته نه ځم. دغه رنګه چې کوم دی یو د پنسي د دغه نه چې کوم دی ښکته ساتل د ګیټو نه دا هم ګناه ده، لویه ګناه ده، لیکن دا څوک ګناه نه ګڼي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم او په دې باندې سخت وعید چې کوم دی فرمایي چې الله به د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر باندې دلته ونه ګوري کوم سړی چې د تکبر د وجې نه خپلې پنسي یا خپل لنګ چې کوم دی دا د ګیټو نه لاندې ساتي، دا هم ګناه ده. لیکن موږ سره د دې احساس نشته. اکثره خلک چې ګوري په پوندو کې به دغه پنسي راکاږي او پنسي به نه اوچتي. دا صرف د مانځه مسله نه ده. مونږ چې اکثر مونځ ودرېږي امام چغې کړي اواز وکړي هلکه پنسي اوچتې کوي، دا صرف د مانځه مسله نه ده. البته دا ده چې مونځ دا د عبادت دی او دا چې کوم دی د عاجزۍ او اعلی مقام دی چې په دې کې هم د سړي پنسي دغه ښکته وي نو دا بیا یعنې انتهایي سړی بد هم ښکاري او بیا مونځ خو چې کوم دی د عاجزۍ مقام دی نو په دې کې لازما اوچتول پکار دي عامو حالاتو کې هم نو دا چاته ګناه نه ښکاري. او درېیمه دا چې ږیره خریل ږیره خریل دا هم لویه ګناه ده، لیکن څوک هم چې کوم دی ږیرې خریلې ته ګناه نه وایي، بلکې بعضې خلک په هغې باندې فخر کوي او بعضې خلک باقاعده چیلنجونه ورکوي چې څوک وایي چې دا یعنې ګناه ده. ګوره حدیثو کې راځي نبي اسلام داسې نه دي فرمایي چې تاسو ږیرې پرېږدئ او نبي اسلام وایي چې ږیرې اوږدې کوي یعنې ږیرې اوږدې کوي او بریتونه چې کوم دی یعنې واړه کوي. مونږ بالکل د شریعت او د دین نه خلاف چې کوم دی چلېږو. بریتونه به خره لوی کړي او شونډو ته او خولې ته به هم راکوز کړي، خوله به پکې پټوي او ږیره به چې کوم دی یعنې صفا اخلي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو وفد رالو، هغه عجم و او هغې بریتونه اوږد کړي او ږیرې نه وې. نبي علیه السلام د هغې نه ډېر سخت د ناراضګۍ اظهار ته نبي علیه السلام فرمایلو. هغې ته وایي چې تاسو څه چل کړي؟ چې مونږ ته خپل خدای یعنې خپل بادشاه دا حکم کړی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ ته خپل رب دا حکم کړی دی چې تاسو ږیرې اوږدې کړئ او دغه رنګې بریتونه یعنې دا کټ کړئ. دغه رنګې دا مونږ چې کوم دی سړي به چې وګورئ سړي به پنسي چې کوم دی دا لاندې کړي د دغه نه د ګیټو نه لاندې کړي وي او ښځو ته چې وګورئ نو ښځو به چې کوم دی د دې نه مونږ بالکل د اسلام او د فطرت نه چې کوم دی نه خلاف چلېږو. دا یاد ساتئ کوم سړی چې د دین اسلام نه او د فطرت نه خلاف چلېږي نو دین اسلام او فطرت چې کوم دی په خپله هغه ته بیا عذابونه ورکوي او څپېړې ورته ورکوي. نو دا یو څو ضروري مسایلو زما عزتمندو د مانځه متعلق او خاص کر په دې ژمي کې په دې باندې خپل ځان هم پویه کوي او نورو مسلمانانو سره هم دا شیر کوي. الله دې په دې څو خبرو باندې عمل وکړي.